السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزیزانو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. قرآن کریم کې پروردګار عالم فرمایلی دی، دا خبره یې کړې: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. په خپلو لاسونو باندې ځان تباهي او بربادي ته مه ورکوئ. ځان په خپلو لاسونو مه تباه کوئ. نیک کار کوئ، ځکه الله تعالی خلق خوښوي چې نیکي کوونکي وي. یعنې چې هر کار کوي په صحیح طریقه، په صحیح معنا یې سرته رسوي. عزیزانو دوستانو، کوم افکار، کوم اعمال د انسانانو د تباهي او د هلاکت سبب ګرځي؟ موږ تاسو افغانان مذهبي خلک او مذهبي فکر لرو. یو د هلاکت سبب مو دا ګرځېدلی دی چې موږ تاسو د اهل علم او د مذهبي ډلو په مابین کې توفیق او فرق نه ده. په تاریخ کې، ډیر په اوږده تاریخ کې، موږ تاسو په مذهبي ډلو باندې ګمان، اعتماد، بې حده د حد نه ډیر اعتبار مو کړی دی چې د اهل علم خلک دي. داسې نه دی عزیزانو. د اهل علم فکر، د اهل علم طرز او طریقه، د اهل علم د اسلام خبرې د مذهبي د ډلو نه ډیر لوی فرق او توپیر لري. مذهبي ډلې همیشه د نفرت خبره کوي، همیشه د انتقام خبره کوي، همیشه مذهبي ډلې د اسلام د امارات او د نظام د خلافت سره تړلې خبره کوي. مذهبي ډلو ته چې کله خپل منفعت ګټه په نقصان کې شي، ولې اعلی اسلام په خطر کې دی. خدای دې ونه کړي اسلام د مابین نزي. مذهبي ډلې همیشه دوی د منبرونو د اواز راوځي د جهاد او د قتال، د جهاد او د قتال، د جهاد او د قتال. مذهبي ډلې چې کله افغانانو ته خبرې کوي، شروع کوي مجاهد ملت ته میا السلام علیکم ورحمت الله. د مجاهد ملت د خلافت نه بل هیڅ نه مني، د مجاهد د امارت نه بل هیڅ نه مني، د مجاهد جمهوریت نه مني، د مجاهد یو شی مني چې هغه امارت او خلافت د مذهبي ډلو خبرې دي. مذهبي ډلې همیشه چې یو ګوند شروع کوي، همیشه چې یو څه نفرو باندې یو کار شروع کوي، دوی د خپل ګوند د نام سره اول د اسلام نام لګوي. اسلام پلانکی، اسلام پلانکی. کله چې موږ تاسو سوچ وکړو څومره ګوندونه چې شروع شوي افغانستان کې، ټولو کې اسلام پلانکی، اسلام پلانکی. ولې؟ د مذهبي ډلو خبره د مذهبي طرز او طریقه ده. مذهبي ډلې درته وایي چې د مځکې په سر موږ تاسو مسلمان او خلافت او امارت د بد مسلمان وي. دا دارالحرب دی، دا دارالکفر دی، دا دغه دی، دا هغه دی. مذهبي ډلې همیشه د ځوانانو د جذبې نه ګټه اخلي، همیشه ځوانانو کې جوش او جذبه پیدا کوي، همیشه ځوانان په میدان کې ټولوي چې کله جوش او جذبه دوی فکرو ذهنونو ته واچوي، بس پرېږدي، اصل میدان کې پرېږدي. مذهبي ډلې همیشه خبره خالد ابن ولید رضی الله عنه په جهاد کې دوکو، په سنگر کې دوکو، په مکه کې دغه وو، په مدینه منوره ټول د جهادونو هغه قصې اخري چې اول اسناد کمزور وي، به چې کله راخلي ترجمه او تفسیر داسې کوي چې هیڅ سر نه خوري. د مذهبي ډلې، مذهبي ډلې همیشه ځان ته یو شی خوښوي، بل ته بل شی خوښوي. د ځان لپاره، د خپل اولاد لپاره ښه شی، استکور، ښه زندګي، ښه مکتب، د لور د نارینه او د زنانه او ښه ښایسته ځایونه خوښوي. د نورو دپاره بیا سنګر کور دی، سنګر مکتب دی، جنګ او د جهاد میدان ورته خوښوي. اهل علم ته راشو عزیزانو، اهل علم درته وایي اسلام، خلافت، امارت دا پرېږده. ته د ځان غم وخوره، زه د ځان غم خورم. ته د ځان پسې شه، زه د ځان پسې کېږم. اهل علم ما و تا ته وایي چې اسلام په خطر کې نه دی. ولې؟ خبر ده چې الله تعالی قرآن کریم کې دا خبره کړې: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله تعالی وایي د قرآن کریم ما نازل کړی، د حفاظت ذکر. اهل علم درته وایي اما او تا خطر کې دی شي چې په غلطه لار لاړ شو، چې د خپل ځان غم ونه خورو، د خپل ځان پسې نشو. اسلام خطر کې نشته. اهل علم ما او تا ته د انتقام خبرې نه کوي، ما او تا ته د عفو خبرې کوي. اهل علم ما او تا ته صبر او حوصله راکوي. اهل علم ما او تا ته وایي جوش او جذبه نه، جوش او جذبه نه، عقل او فکر نه کار اخیستل، عقل او فکر نه کار اخیستل.
اهل علم ما وتا ته وایي انتقام نه، عفو، اعراض، صبر او حوصله باید وکړو، په دنیا کې باید تیر کو آخرت لرو. اهل علم ما وتا ته وایي دلته دارالحرب دارالکفر نشته، د انسانیت دنیا دی. ټول انسانان د الله تعالی په نس کې څوک غواړي الا بالتقوا باندې، چې څوک ډېر تقوا لري هغه الله تعالی ته نږدې دی. نو دغه دارالانسانیت دی، دلته دارالحرب دارالکفر نشته. اهل علم ما وتا ته وایي راځي په هغه خبرو بحث وکړو چې ما وتا پورې اړه لري، پرېږده خلافت او امارات، ما وتا پورې اړه لري په هغو خبرو وغږېږو. کوم اعمال چې الله تعالی د قیامت په ورځ ما وتا نه پوښتنه کوي، راشه هغه اعمال باندې وغږېږو. لیکن څومره غټ توفیر او فرق دی. د اهل علم د خولې نه چې کومې خبرې راوځي هغه اسلام دی، هغه قرآن او حدیث دی. په هر ځای کې چې یو کار کې قوم ته یې ګټه رسي، وطن ته یې ګټه رسي، خاوره ته یې ګټه رسي، اهل علم اتا ملاتړ کوي. درته وایي نوم پرېږده چې په هر نوم یې شروع کوي زه در سره یم. مذهبي ډلې درته وایي که د امام فکر دې ومنه، د کوم اسلام چې زه درته ترجمه او تشریح کوم که ده دې ومنه، که چېرته تر قیامته پورې ما تقلید دې وکړو، ما خبرې ته غوږ ونیو، مسلمانتوب عبادت دې اعتبار لري که نه هېڅ شی دې اعتبار نه لري. اهل علم ما وتا ته داسې نه وایي. اهل علم ما وتا ته دا وایي چې قرآن کریم الله تعالی د ټولو دپاره نازل کړی. هر څوک چې وغواړي په قرآن کریم پوهېږي. ترجمه دې کتله، د نبی علیه الصلاة والسلام احادیث دې کتلې، ځان دې په خبر کړی. اما وتا ته وایي په خپل کور کې تلاوت کوه، قرآن کریم ترجمه ګوره، تفسیر ګوره، ځان په پوهېږه. د قیامت په ورځ الله تعالی ما وتا نه پوښتنه کوي څه شي لپاره مې نازل کړی و؟ تا ته چا ویلی و چې ته په قرآن نه پوهېدې؟ تا ته چا ویلی و چې د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت او احادیث نه پوهېدې؟ نازل کړی مې قرآن دغه دپاره و چې ته پرې پوهېږې. څومره لوی توفیر او فرق دی. اهل علم څه چې د ځان دپاره خوښوي د ټول انسانیت دپاره هغه خوښوي. ولې؟ خبر دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هیڅ یو بنده تر هغه وخته پورې کامل مسلمان نشي جوړېدی څه چې د ځان دپاره خوښ کړی وي هغه به د خپل ورور دپاره خوښوي، څه چې د ورور دپاره خوښ کوي هغه به د خپل ځان دپاره خوښوي. اهل علم چې خپل اولاد خپل د فامیل دپاره څه خوښوي ما وتا یې پرم خوښوي. اهل علم ما وتا ته دا وایي چې په خبره سر خلاص کا. خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په سنگر کې په هر ځای کې چې تکړه‌توب ښکارېده ای د جهادونه غلطه معنا نه اخلي. اگر توای په ایغ وخت کې چې د حضرت عمر سره د صحابه سره چې توره په لاس کې وو، مقابل طرف کې توره په لاس کې وو، ځکه خالد ابن ولید په هر ځای کې بریده جنگ به یې ګټه. خالد دغه نه ګټه چې هغه خالد صحابه او صحابي او یا صحابه وو، دغه نه ګټه چې دې په لاسو کې توري وي، توري ورسره وو، مقابل طرف ته هم توري وي. مقابل طرف ته یې کسل نفر وو کزر نفر وو، هغه کې سم اصلي په لاس کې وو چې د صحابه وو، ځکه یې جنګونه ګټه. دغه خطر نه ګټه خالي چې د صحابه وو. د جنگ په میدان کې اهل علم ما وتا ته وایي دوه شیان ډیر ضروري دي چې سر په خلاص کړي. دوه شیان ډیر ضروري دي. خالي په دغه جنگ نه ګټل کېږي چې زه بسم الله ووایم شل نفر مې مړ کړه، زه بسم الله ووایم په میدان کې کوز شم ټول خلک به د مانه منډې وایي. دا اساس د مذهبي د ډلو خبرې دي. اهل علم ما وتا ته وایي چې د جنگو په میدان کې دوه شیان ډیر دي. دا مهم نه ده چې ته یو نفر یا غلاس ته شل نفر هغه دیرش نفر. کیفیت مهم دی. کیفیت چې تا سره څه اسلحه دی، مقابل طرف ته څه اسلحه دی. که چېرته تا سره هغه شی و توره د پلاس کو یو طرف ته توره و، صحیح خبره دی. لیکن نن خو داسې نه دی. نن زه د وطنونو په حساب د اخیر طرفه چې حساب کوم په اخر کې زه یم نور وطنونه وګوره، نور وطنونه وګوره. ځکه اهل علم ما وتا ته وایي چې پرېږده خلافت امارات د ځان غم وخوره. یو د موږ تاسو د افغانانو چې د هلاکت سبب ګرځېدلی ما په نظر هغه دغه دی چې ما ورته توفیق او فرق نه ده کړی د اهل علم په مابین او د مذهبي ډلو په مابین او خبرو کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.